السلام علیکم ګرانو ملګرو، لکه څنګه ستاسو ته په دې سکرین باندې زما د تصویران ښکاري چې د ما ډېر په زبردست طریقې سره ایډیټ کړي دي. نو ملګرو دغه شانتي تصویران به ستاسو خپل تصویران به څنګه ایډیټ کوئ، په کوم ایپس باندې به ایډیټ کوئ، د دې څنګه طریقه کار دی به د نن ویډیو کې به دا طریقه زده کوم. ملګرو دا ډېر زیات اسان دی، دا داسې خبره نه ده چې په یو تصویر به ستاسو یوه غنټه لګوئ، داسې هېڅ کله نه ده. دا بس په لږ ټایم کې ستاسو دا تصویر ایډیټ کولی شئ، مطلب په یو منټ کې په یو کلیک باندې ستاسو دغه شانتي تصویران ایډیټ کولی شئ. ملګرو ټول طریقه کار په دې ویډیو کې دی ویډیو اخره پورې لازمي وګورئ چې په ټول ترتیب باندې صحیح پوه شئ. نو ملګرو زه به د موبایل سکرین طرف ته هلته به ټوله طریقه زده کوو. نو راځو موبایل سکرین ته. نو ملګرو څنګه ستاسو ته ښکاري، زه راغلم خپل موبایل سکرین ته. نو د ټول نه مخکې به ستاسو دا اپلیکیشن چې کوم ستاسو ته ښکاري دا به ستاسو د پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. د نام دی ټون می TOONME. د نام صحیح ورکړئ TOONME، دا نام پلی سټور ته ورکړئ. نو ستاسو ته به دا اپلیکیشن چې کوم دی دا راولي، نو بیا ستاسو دا ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ کولو نه پس دا بیا ستاسو اوپن کړئ. چې کله اوپن کړئ دغه شانتي انټرفیس به درله راشي. دلته لږ لوډینګ سټارټ دی. نو دا ایډ دی، د زه کراس کوم، د بره ضرب نشان تاسو ته ښکاري، دا چې زه کله وهم نو دا به کراس شي. نو تاسو ګورئ دا زه کراس مې کو او د دې نه پس به زما سره دغه شانتي انټرفیس راشي، مطلب ډېر زیات تصویران به زما ته مخې ته راشي چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا چې څومره مطلب دونه زیات تصویران ما ته مخې ته رالل چې زما ګوتې به ستړي شي، زه به ستړی شم، خو دا تصویران به ختم نشي. دا تاسو ته ګورئ تاسو ته ښکاري بره لیکلي دي، مطلب 3 آپشنس تاسو ته درکړي دي. نو مطلب ټرینډینګ کې چې کوم اپلیکیشن چلیږي، کوم تصویران چلیږي ټرینډینګ کې، مطلب څوک کې زیات تر خوښوي هغه په ټرینډینګ کې، ټاپ کې چې کوم وي هغه ټاپ وي، او دغه شانتي تصویران ستاسو ته مخې ته راځي. نو دا ټرینډینګ دی ګورئ که نه، او ټرینډینګ کې بس دا تصویران زیات تر چلیږي، زیات تر خلک دا تصویران ایډیټ کوي دغه شانتي. او بل چې کوم دی هغه ستاسو ته ښکاري ټاپ دی. نو په ټاپ کې چې کوم تصویران ستاسو ته مطلب ښکاري هغه به زیات کسان هغه هم یوز کوي. نو چې څومره تصویران ستاسو ته ښکاري دا وګورئ، زه ټاپ ته راغلم، دغه شانتي تصویران دا خلک ډېر زیات استعمالوي. نو ملګرو چې کوم تصویر ستاسو خوښ شو، کوم تاسو پسند شو چې وایي چې دغه شان تصویر زه ایډیټ کول غواړم، په دې کې تاسو ګورئ چې کوم تصویر تاسو خوښ شو چې آیا زه هم دغه شانتي تصویر ایډیټ کول غواړم، نو تاسو به څه وکئ، په هغې تصویر به کلیک وکړئ. لکه زه اول تاسو ته ښایم، ډېر زیات قسمونه دي، ډېر زیات سیسټمونه دي، ډېر زیات ښکلي ډیزاینونه دي پکې، مطلب دومره زیات دي، دومره زیات چې ما درته وویل چې ستاسو ګوتې به ستړي شي، تاسو به ستړي شئ، خو دا به ختم نشي. دومره زیات سیسټمونه، دومره زیات سټایلونه دي پکې. نو چې کوم ستاسو خوښ وي نو سمپل په هغې باندې به کلیک وکړئ. نو دا تاسو ته ښکاري، کیمرا م راغله، ګیلري هم راغله، او څو تصویران ستاسو ته زما ښکاري هم. نو که چېرته ستاسو وایي چې زه کیمرې باندې ډایرکټ ویستل غواړم، نو کیمرا باندې به کلیک وکړئ، از ډایرکټ به ستاسو کیمرا اوپن شي، او هلته نه بیا ستاسو ډایرکټ پکچر ویستلی شئ. که ستاسو سره په ګیلري کې نه نو، او که چېرته ستاسو سره په ګیلري کې، نو بیا به ستاسو څه کوئ، ستاسو به ګیلري اوپن کړئ، او هلته نه به یو خپل تصویر سلیکټ کړئ. نو چې کله خپل تصویر سلیکټ کړئ نو بیا به په هغې باندې پروسس کوئ. لکه څنګه چې زه راغلم اوس ګیلري ته، ټیک شو. نو دلته کې ما سره چې کوم تصویران دي زه به په هغې کې یو تصویر سلیکټ کوم، ټیک شو، او هغه باندې به زه تاسو ته ایډیټینګ ښایم چې څنګه د دې طریقه کار دی. نو ملګرو زه دلته راځم فولډر ته، دا ما سره فولډرې دي، مطلب چې کوم فولډر کې ستاسو تصویران وي نو ستاسو به څه وکړئ، سمپل به هغه فولډر اوپن کړئ، ټیک شو. نو ما سره چې کوم تصویران دي ما سره په کیمرا کې دي، نو دلته زه کیمرا فولډر پکې ګورم. نو دا تاسو ته ښکاري دا کیمرا فولډر ده. نو زه به د دلته نه یو خپل تصویر راوچت کړم او هغه به زه ولګوم په ایډیټینګ باندې، ټیک شو. نو دا تاسو ته ګورئ، ما په دې تصویر باندې کلیک وکړو، او دا تصویر به زه اول صحیح سیټ کړم، ټیک شو. نو بیا دا دلته په دې تصویر باندې د سفید نشان، د ایرو نشان ستاسو ته ښکاري، نو سمپل به په دې باندې ستاسو کلیک واخلئ، ټیک شو. په دې هم کلیک واغستو نو دلته به لږ پروسیسینګ چلیږي، ستاسو تصویر ایډیټ کولو باندې سټارټ شو. نو دلته به ستاسو لږ انتظار کوئ، که ستاسو نیټ تیز وي نو ستاسو به دا پروسیسینګ چې کوم دی دا به تیز وشي، او که ستاسو نیټ لږ سلو وي نو دا به لږ ټایم واخلي. نو ګورئ زما وشو آلموسټ ډن. نو ګورئ دا وشو، اوس زما ته به زما تصویر وښایي. نو دا ګورئ زما تصویر چې کوم دی هغه ایډیټ شو. نو دلته ماته ایډ شو کېږي، د ضرب نشان زه هم دبره، نو دا ایډ به ختم شي، ټیک شو. نو دا ایډ چې کوم دی دا یو بل ایډ راغی، نو دلته ایډونه هم زیات تیار
نو دا اډم زه ختموم دا ضرب نشان باندې بره کلیک کوم نو دا ختم شو نو ما سره دا تصویر دلته راغی نو بیا تاسو ته دا دلته په تصویر باندې جمع نشان تاسو ته ښکاری د لاندې دی باندې به کلیک وکړئ نو دغه شان 3 آپشن بس تاسو ته راشي د بره آپشن چې کوم دی دغه ګیفټ دی که تاسو خپل تصویر نه ګیفټ جوړول غواړئ نو بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د بل چې کوم دی په دې باندې چې زه کلیک واخلم نو ما سره دغه شانتي لاندې ډېر زیات سیسټمونه راځي نو دې ځای کې تاسو خپل خپل تصویر بیک ګراوند چینج کولی شئ په خپل تصویر باندې نور سیزونه هم لګولی شئ مطلب دونه زیات سیسټم دی پکې که نه که چېرته زه تاسو ته یو ښایم نو دا ویډیو به په ګنټو باندې لاړه شي نو ځکه درته ټول خو یو خو نشم ښودلی خو دا بیا ستاسو خپل ټرای پې کوئ چې ستاسو خپل انسټال کوئ او خپل مطلب ستاسو سره څومره ټایم ورکوئ او بیا دا یو سیز پکې زده کوئ چې آیا دا څه دپاره دی او دا څه دپاره دی یو شي باندې کلیک کوئ نو ستاسو تصویر به یو بل رنګ راوړي یو بل روح به راوړي نو دا تاسو ته ګورئ دومره زیات دا هم چې مطلب د شمیر نه وتې خبره ده دومره زیات سیسټمونه دي دلته نو بس دا ستاسو بیا خپله ایډیټ کتلی شي چې کوم ستاسو مطلب خوښ شي پکې کوم ډیزاین ستاسو خوښ شي کوم بیک ګراوند ستاسو خوښ شي کوم سټایل ستاسو خوښ شي نو ستاسو بیا هغه پکې سلیکټ کولی شي نو لاندې ستاسو ته ښکاري ایډ یور ټیکسټ د ټي نشان چې کوم دی که په دا ما کلیک وکړو نو دلته ایډ یور ټیکسټ راغل ماته نو زه په خپل تصویر باندې دلته نام لیکلی شم چې څوم لیکل غواړم هغه دلته لیکلی شم لکه څنګه چې ما خپل نوم ولیکو عریف خان نو دلته ستاسو ته ښکاري چې کوم ځای یې سیټ کولی شئ دلته ستاسو ته د فونټونه ښکاري ډېر د ډیزاین کمال رنګ برنګ ډیزاینونه دي پکې چې زه کوم مطلب خوښوم زما چې کوم خوښ وي نو زه به هغه سلیکټ کړم لکه اوس دا وګورئ مطلب ډېر قسم ډیزاینونه دي پکې دا وګورئ نو مثال کې طور باندې ما دا خوښ شو نو زه به خپل مطلب چې کوم ځای زه دلته سیټ کول غواړم نو زه به دلته دغه شانتې سیټ کړم ټیک شو نو دا تاسو ته ښکاري ما دلته دا سیټ کو او دا ګورئ نور هم مطلب ډېر ډیزاینونه دي پکې دا فونټونه دي د خپل چې کوم د لیکل دي د سټایل څنګه سیټ کوئ ستاسو دلته سیټ کولی شئ دلته دا کلرونه دي رنګونه دي چې کوم رنګ کې ستاسو د لیکل غواړئ نو هغه رنګ بیا ستاسو سلیکټ کړئ دلته ستاسو پیکا او تیزولی شئ ټیک شو مطلب دومره د کمال اپلیکیشن دی چې ما په خپله ذاتي ډېر زیات خوښ شو نو چې کله ستاسو تصویر صحیح شي نو د نشان باندې کلیک وکړئ نو ستاسو تصویر بیا دې ځای ته راشي اوس تاسو وایئ چې زه خپل تصویر سیو کول غواړم نو ستاسو به څه کوئ د بره چې کوم په دې ګوټ کې تاسو ته دا نشانونه ښکاري درې دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به ستاسو سره راشي سیو ټو ډیوایس نو سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک وکړئ دلته ستاسو سره ټون می ډاونلوډ انسټاګرام فیسبوک واتساپ مطلب هر قسم آپشن به دلته ستاسو ته راشي نو ستاسو چاته سینډ کوئ چاته یې لیږئ ډایرکټ فیسبوک ته ورکوئ ډایرکټ مطلب ټیک ټاک ته ورکوئ ډایرکټ که انواسټر کې ایډ کوئ نو ستاسو دلته ګورئ هر نمونه آپشن ستاسو ته موجود دي نو ستاسو هغه کولی شئ نو دلته زه داسې ځم نو دا ګورئ ما سره دلته فیسبوک هم شو کېږي ټیک شو نو فیسبوک ته چې که زه دا پکچر ورکول غواړم نو زه به دلته نه ډایرکټ په فیسبوک باندې کلیک وکړم ډایرکټ به دا تصویر فیسبوک ته لاړ شي او د دویم نمبر کې ما ته لیکلي دي ډاونلوډ که زه په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم نو زما د تصویر به ډایرکټ زما ګیلري ته لاړ شي نو بیا چې زه ګیلري نه کله بل ځای کې سیو کوم نو بیا زه ګیلري نه راوچتولی شم او بل ځای کې مطلب پوسټ کولی شم نو دا تاسو وګورئ زما په تصویر په ډاونلوډینګ باندې ولګېد او بره ولیکل چې ایمیج سیوډ نو دا ایمیج چې کوم دی دا تصویر چې کوم دی دا ما سره زما په ګیلري کې سیو شو نو اوس که زه غواړم نو انسټاګرام ته فیسبوک ته چې چېرته هم زه پوسټ کوم نو دا زه پوسټ کولی شم ټیک شو اوس زه بیا بیک راځم نو تاسو ګورئ مطلب ډېر د کمال آپشن دي تاسو ته ښایم دا ګورئ که نه نو زه اوس بل تصویر تاسو په مخ کې ایډیټ کوم د ګیفټ یو ګیفټ سټایل کې که نه چې هغه لږ داسې چې داسې پړکېږي را پړکېږي نو دلته کې دا ګورئ ستاسو ته مخکې ښکاري نو دا یو ډیزاین دی دا زه سلیکټ کوم ټیک شو او دلته نه زه یو تصویر پې لګوم نو ګورئ دا تصویر ما سلیکټ کو اوس ما په کلیک وکړو او ما سره ایډ دلته راغی نو دا زه کلوزډ دا کلوز باندې ما کلیک وکړو ما ختم کو هغه
او دلته پروسیسینګ باندې زما تصویر ولګېدو. اوس دا ایډیټ کېږي نو چې څنګه دا پروسیسینګ ختمېږي زما تصویر به ایډیټ مطلب خپله مخه ایډیټ شي او ماته به مخې ته راشي لکه ستاسو ته ښکاري. اوس دا پروسیسینګ سټارټ دی نو اوس مطلب دا کمپلیټ شو. اوس به دلته آلموسټ ډن ولیکي نو هغې نه پس به زما تصویر چې کوم دی هغه ماته مخې ته راشي او هغه به ایډیټ شي. نو دا تصویر لږ مطلب بدل ډیزاین کې دی. دا به ستاسو ته راشي ګفټ سټایل کې لکه څنګه چې ستاسو په واتساپ کې یو بل ته ګفټونه لګي هغه ګفټونه داسې زیرا د ایمیجز یا څه. نو دا ګوري ما سره تصویر زما راغی او په دې تصویر باندې دغه شانتي آپشن مطلب دغه شانتي سیسټم لګېدلی دی او دا تصویر خپله داسې مطلب لکه ویډیو په شانتي سیټ شو. نو دا تصویر ما سره دغه شانتي راغی. نو مطلب ستاسو دغه شانتي تصویر هم ایډیټ کولی شئ. په دې کې دومره زیات آپشن دي چې ما درته وویل چې ستاسو ګوتې ستاسو به ستړي شي خو ستاسو دا هغه به کم ختم نه شي. نو دا تاسو ته ښکاري. نو دلته ما دا هم په ډاونلوډینګ باندې ولګو او باره به ستاسو ته اوس ښکاري سیوډ یور پکچر. زما د تصویر چې کوم دی دا به اوس تاسو ته اچھا ګفټ دی. دا ګفټ دی ګفټ سیوډ. نو زما ګفټ چې کوم دی دا تصویر چې کوم دی دا ګفټ سټایل کې دی نو دا هم زما ګیلري چې کوم دی دا سیو شو. نو ملګرو دا طریقه کار دی دا سیسټم دی. امید لرم چې ستاسو به دا ټوله طریقه صحیح زده کړئ ستاسو به په پوه شوي ملګرو. که څه مسله یې څه پرابلم وي نو کمنټس وکړئ نو زه به درته هغې مسلې حل ووایم او که ویډیو هم خوښه شوې نو لایک کېږئ او کمنټس وکړئ چې آیا دا ویډیو څنګه ده او خپلو ملګرو سره یې چې څومره کېدی شي زیاته نه زیاته شیر کړئ. ملګرو ملاویږو به نیو ویډیو